الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتل؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. ګرانو محترمینو، اوله خبره دا درته کوم چې د امارت په سترو شګونو کې فعاله شکارو کې فعاله کامیابی کې دا دي چې هغه د شخصي قومي وطني پښتوب د ورکی پر ډیر اندازې پخوا د زاړی امارت سونه چې تر اوسه په دې کار سوی دی. مخکې په هلمند کې قوم په قوم شا په شا وطن په وطن پر ډیر لارو حزب په حزب پر اعلی لار باندې جنګونه وسو. د امارت په وجه باندې الله امارت په برکت دا ورکړ. دغه رقم په زابل کې، دغه رقم په کندهار کې هغه چې کوته طریقې وي چې عمومي لارې نیولې وي د چا بچی نه و په امان هېڅوک هغه هم دورې کړه. دا یې اعلی ښېګڼې دي. دا یې یو. دوهم، اوس موږ دا امید لرو چې هېڅ دا به رانسي، بیا به دا ګرده بیا پس ته به دغه نوم ورک سي. دا و چې څوک د نامه سره لیکي یا وایي لاشه خوند نه کوي چې دا فلانی ځای دی، دا فلانی ځای، چې دا قومونه ټول ورک سي، بس یو د اسلام نوم سي. او دومه خبره، زموږ په افغانستان کې دا تاجک قوم دی، دا خو ډېر ستر بهادر غیرتمن قوم دی. د روسانو په اولو شپو کې ډېر سخت اوزارونه روسانو ته ورکړل او موږ په طالبۍ کې هم د بعضو سره ګزاره کړې ده، لیدلې مې دي. موږ ته ښه خوند راکوي. پر ډېر غیرتمن او بهادر قوم دی. ښه علما پکښې دي، ښه ذکیان خلک پکښې دي، عاملان پکښې دي، ډېر بزرګان ښه خلک، ښه انسانان دي. او تاسو باور وکړئ چې زموږ خواته پر دا پښتنو باندې د دوی امیر راسي یا والی سي یا ولسوال چې موږ په خوشحاله کېږو. دا هر اوسه چې پښتنه وکړي دا علما په خوشحاله کېږي. او بل موږ په دې خوشحاله کېږو چې دوی هر څونه هغه راشي و د امارت په امارت کې وظیفې ورکوي سي اهل ته، چې اهل وي اهل ته وکته سي، بس وظیفې ورکړي. زموږ په خوشحاله دوم دا ازبک قوم دی هم چې وزیران یې یار څوک موږ ډېر په خوشحاله کېږو، ډېر خوند هم راکوي او ډېر تاریخ هم امارت هم راوستلي خپل تر اندازې. بیا هم دا یې دوې خبرې. دریم، الله وایي که چیرې مؤمنانو، د آیات ترجمه درته کوم، که چیرې دوه طایفو د مؤمنانو جنګ سره وکړي تاسې د دوی په مابین کې صلح وکړئ. که چیرې یوې پر اخرى باندې بغاوت کاوه تاسې جنګ وکړئ دغه سره چې بغاوت کوي تر څو چې امر ته د خدای راجع کېږي. ګرانو محترمینو، د دغه ټول اصول د عام خلکو دپاره او د ټول دپاره د خبرې چې ماسې درته وکړم نو په خبره به پوه سئ. اول، یو هغه ډلې دي چې خپل په مابین کې سره جنګ دی پر قومي. دا د رسول الله مبارک حدیثو که دوې ډلې په سیفۍ سره یو ځای سوې په تورې سره راواخیستې قاتل و مقتول دواړه په اور کې دي. ابوبکر وایي چې موږ ورته ویل یا رسول الله دا ولې قاتل خو د مقتول یې مړ کړي نو ته ولې دا بیا ولې په اور کې دی؟ ده ویله مقتولم حارس پر مرګ د قاتل ما چې د وار پر در مخه کوي کنه د مجلو. دا کم جنګونه دي؟ دا چې د وطنداري په خاطر کوي چې دا زما وطن دی، دا بل د قومي په خاطر کوي چې دا پښتون دی، دا ازبک دی، دا تاجک دی، او یا دغه چې د قومي په نامه کوي لکه زموږ په علاقو کې دا ساکزی دی، دا بارکزی دی، دا نورزی دی، دا سکزی دی، په دې نامو باندې دوی دا جنګونه کوي. په فلزی دی، والوکوزی دی، او یا د وطن په نامه کوي چې دا کندهاری دی، دا کابلی دی، دا بل ځای دی، دا په دې معنی کوي یا په دغو کیسو باندې کوي، یا د حزب په معنا کوي چې دا د فلاني حزب لکه پخوا چې کېدل یا د فلاني حزب. دا قاتل و مقتول دواړه په اور کې دي. په دې کې هېڅ خبره نشته. خو زموږ بهجت النفوس دا علما دا وایي چې دا هغه د قاتل ګناه تر مقتول ډېره ده خو چې مړ یې کوي. لکن شبیر احمد عثماني په فضل الباري 428 صفحه کې وایي
هغه خو حارث دلته د نه دی ویل خو د ما سي عزم کړی و بل پیل وکي مقتول خو عزم کړی او بل چې پیل وکي نو هغه نه پیل کړی تر اعظم خو پیل بالا دی دی ویا دلته د خدای رسول حارث ویل دی حارث اقدام ورسره د معظم کړی ټینګ کړی دی چې قاتل وجنم ام اقدام کړی نو د په ګناه کې سره برابر دی فرق نه لري زموږ خلک د قومي پرنامه مرسوي دي ته شهید وایي زموږ خلک د وطنداري پرنامه مرسوي دي ته شهید وایي دا ګوره ګرد غلطي خبرې دي دا ټول ناروا دي د الله رسول او دا قران ټول ورته ویلي چې دا مرګونه ناجایز دي عام خلک به څه کوي کله دوه ډلو سره جنگ و هغه یو دا معلومه و چې دا یو پر حق دی نو د حق ملګری به کوي د مسلمانانو سره جنگ او که درک نه معلومه دی یا د دې وجه سره چې دلایل سره مشتبه و تعرض و د دلایل او یا دا عقلي دلایل ځان ته ویل په عقلي دلایل باندې جمع کی دا ما بغل تم ذکرانی ولا دا ما بغل ته ول راغلی دي دا ته ول ما ته بل ورځ په خار تیر شو ته ول ما ته پایا کشکل ته ول موټر ما ته وزغلو پر ما دي دوړي وکړل او بداغه رقم پر ما دي وبو پښل ما ته د انسان په سترګو نه کتل دا سره رقم شان دا ټول مرته شیوینو په شاوخه کې الحمدلله زموږ افغانستان د دې صفات ګران محترمینو قسم پالاکه یو نظر لرم یو نظر لزو الله سره خبرې دغه چې دا بیا د امارت نه صرف تاسو خبره بیانوم دا خو بل خبره چې سړی دا په دوه ډلو سره جنگ کړه تر امیر تر امارت لاندې خپل پر امیر لازمه ده چې دوی به سره جوړي او کچې دا نه یو هغه جلا کومې دا خو مې درتول شغه مرګونه لکه په خوا چې کېدل وځي شهیدان ورته لیکلي اره ډله پر کوم جنگ دی پر وطن جنگ دی چې پښتانه جنوي کاري خپل دغه سره شهید لیکلي او پاده سواله بل دا دی چې دغه په امارت کې مثلا د فرض کړه دوه ډلې سره جنگ کې امارت په سره جوړي کنه سره جوړېدل یو نه جوړېدل دا هغه پلی په ملګری کې کدا یو ناکیا کول او که امارت جوړو یو چا باندې خلک راپورته سول پر امارت خلک راپور سول د دې مرګونه څنګه دي اول الله وای دا بغاوت چې دی وکي ته چې جنگ سره وکي ترغه وخت پورې شروع جو کې وامر ته د خدای ایاو دوهم سنت حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي قال من اتاكم امركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وايي کته چې یو څوک راغی او ستاسو امر جميع پر یو رجل واحد او امیر مدرولو نو بیا د ستاسو لکړه در ماته ول او ستاسو جماعت در دوري کاوه نو بالکل تاسو هغه جماعت در متفرقه وته سمړه کې دا پر دې اجماع شابه ټول پر دغه باندې اجماع کړی د چې قتال دغه چا سره واجب دی چې هغه دغه بغاوت وکي پر دې خلکو باندې پر دې امیر باندې بغاوت وکي بل ګرانو محترمینو پر امیر بغاوت هغه علما او شروط یې شدي الته جایز دی چې کفر بوح وکي کفر بوح صریح کفر وکي واضح کفر وکي او دلیل قطعی پر دې د شرع سي نفس په معاصی په فسق باندې هغه خروج روا هم نه دی دوهم دا خروج باندې کوي هغه به د قدرت لري د غالب ګمانداوي چې زه قدرت لرم په نجاح جر د امارت نیولای سم تاوانم نه پیښیږي او مصلحت عام په دې کې دی بل او د بیا درته او که بقا د ظالم دا ظالم بادشاہ چې پاتې سي دغه ظلم نه کوي لکه په جنگ کې چې راځي بیا پراوتل ناجایز دي بل دا رقم کچیر بیا د پراوتی هغه هم د علماو سره کبار العلماء د خبراو سره د اصحاب سره د رائے د اصحاب سره د نفوذ په امت کې بیا به دغه سره د څوکۍ مشوره کوي بیا به دغه کاغو د اجازه ورکړي بیا به دی راوځي نو ګران محترمینو دا به خیر رسول اوامر چې امیر وي هغه کفر به وح نه یې نسوي ان عزل هم ناجایز دی خپل ودته نظام ناجایز دی چې خپل ځان خپل معزول کی او دعا پر ټول خلکو معاونت لازم دی ګران محترمینو دا تاسو فکر وکړئ عبارت د دې اطاعت د الله اطاعت کیږي یعنی سمانه خدای ورته وایي چې د اطاعت وکړي چې خدای مشتوي دی چې اطاعت وکړي موږ اطاعت وکړو د خدای اطاعت نه دی اوس بده خبره د باز خلکو په دې خبرو کې هغه امارت یو شا کړی دی بس قرار غلط خبري وکړي اوس ګران محترمینو زه دا خبرې کوم دا و چې په افغانستان کې دا زور ته ما درتول د تاجکانو د ازبکانو د دې سره یقین ته باور وکړه ته به محبت لرم اته تر کتر پښتنو زیات په امکان لري خو دا څه دی چې دوی ته موږ دا وایي چې څه دی یو د چا په کول چې هغه ست سي اخرت هم در خرابوي
او دنیا هم در خرابې مرګونه ورسره تړلي دي او ارس ورسره تړلي دي د غو پکول مکوي مرا پورته کېږي او امارات خو دغه خپل هم ډیر کوشش کوي خو بیا موږ یاداوري ورته کو چې د دوی جایز مطالبات ومنل سي هر جایز مطلب چې وي هغه دی ومنل سي دوی هغه په وطن کې کار غواړي کار خو امارات دونه شروع کړی چې په تاریخ کې هغه دغه تاریخ کې نه دی پېښ شوی دا خو نه تصور څو کولای شي خود به په ولایت کې لږه په بل کې بدیري هغه به یو فلان بیا لري بیرته پاغه کې به هم کوي نو دا خو هغه د خپل کوشش کوي او ما پاده سول پدې کې موږ دا وایي چې تاجکان او ازبکان د خلک اهلیت دی وګوري کوم ته نه ګوري موږ هم پدې پوهیږو چې هغه د اهلیت ګوري کوم ته نه ګوري هغه بيخي قاتلان وي چې کتونه کوي فسادیان وي خراب خلک وي هغه چې پر کوم کې کو پښتون کې په کابل کې هغه نه دا نور خلکو ته د اهل ته وګوري رتبې دی ورکی هغه وظیفې دی ورکی په فوج کې دی راولي هغه د په فلوسو کې راوستلیم دي دا ما چې زره ډیره لپاره وایم او دا خلکو ته وایم ما پر دې مې حسابي چې د امارات سره یا بل د الله لپاره درته وایو قسم پالا چې دغه چې د سړي مرګ خراب دی چې سړی پر دې شامل راپورته کیږي لکه زموږ امارات دا شامل خراب دی لکه د کافر ملګری چې وي لکه ما چې دا خبره ماشته کافر کچی په دغه باغی ته کافر نه ویل کیږي او دغه رقم د باغی مال غنیمت نه دی نور چې دی نور بالکل حکم هغه شه دی د باغی د پاره دغه د بغاوت چې وکړي د دې د پاره د تم صاحب الفساد ویل سوی دی دا ته تر مرګ ورسته زړول جایز دی ولې ته د غزان داسې کوي او بل دا خبره بل په پاکي یادوري درته کوم ډیره تاسو نور گاونډیانو ته وګورئ خالی حافظ وي مشر حافظ وي نور کارونه داسې وي کینی د کفر کارونه کوي کفر اتا په کفر کې نه یوسوي کړی اتا داسې پایشي ته ور کړی چې کین کفر مملکتونه په شرمیږي اتا شراب داسې پامه کیږي چې په کفر کې لا یو څه په کفر مملکتو کې لا یو څه پر دې بندیزونه په دان خشنه لام د حافظ وایدا حافظ دی یو پناځي نو موږ تاسو په دې چې هغه شیخ الحدیث دی د عالم او د حافظ به خدمت ځکه او د اسمان فرق دی او د شیخ الحدیث دی او بیا داسې متقی پرهیزګار او داسې احتیاطکار او دون بیا عیاشي دون ارس چې عیاشي ارس دی پکړی دی تاسو باور وکړئ دا خبر پر میډیا کې رسل په سل کې تایید په قوم ما دا ویل کدا غزمو امیر نه وای تاسو باور وکړئ چې زموږ په وزیرانو کې او زموږ په مشرانو کې و ډیرو نکټای ورشتړلې وای دا خو یقیني ده دا خو ډیره فائدې ده تر په سړي په دې کې خبره نه زما څوک مقصد نه دی خاص او ډیرو دا ګرد کشران دا ټول په دې امارات کې دا ګرد شخلک دي یا په یو امیر سمېږي ټول تر کشران طالبان راونه تر مشرانو ټول د په وجه سم سوي دي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته هغه خیر کثر راکې دا اصول می درته ویل چې کم مرګ خراب دي کم یو کم باغی دي کم نه او کله دغه روا دي راپورته کېدل دا نو تاسو د الله لپاره هغه دغه وکي شی مطالعه کوي عمل په وکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دعا درخواست